یو بله ډېره عجیبه قصه ده، امام ابو داود راوړې ده او شواهد د دې روایت شتي. سهل ابن سعد رضی الله عنه دې قصې ته غوږ کېدی. دا ټول هغه هجرت نه بعد هغه نږدې دور دی. وی علي رضی الله عنه یو پیر کور ته ورغی، نو حسن او حسین رضی الله عنهما دواړو ژړل. کور ته ورغی، ما یبکیهما، دا ولې ژړل؟ هغه ورته ویل وږې د لاسې ژړل، څه نشته کور کې او دوی خوراک غواړي. علي رضی الله عنه چې ووتو سلب جبو کې، فوجد دینارا بالسوق، دینار یې وموندو دې بازار کې سړي کې پروت و، چا نه به ولیدلی وي هسې. نو راوړو کور ته او فاطمې ته یې قصه وکړه، داسې ما ته دا میلاو شو. هغې ورته ویل داسې کار وکړه چې هغه پلاني یهودي پسې لاړ شه، فخذ لنا دقیقا، د هغه نه پې اوړه واله. دی چې په یهودي پسې ورغی، وی ما له اوړه راکړه د یو دینار. دینار لوی شی. هغه یهودي چې ده ته داسې وکتل، وی انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله، ته ګورې د دغه سړي هغه زوم خو نه هغه چې وایي زه پیغمبر یم. څومره غټ سړی ګرځي، یو روپۍ راغستې اوړه راوړي. یعنې صرف دې خبرې ته ګوره، ته ګورې زوم د هغه چا خو نه هغه چې وایي چې زه د الله رسول یم. ما ورته وایي جاو زه یهودی سړیتوب والا و. وی فخذ دینارک ولک الدقیق، دا دینار دی والا، روپۍ دی والا، اوړه ځان سره یوسه، تا نه زه پیسې نه الم. هغه د اوړه راوړو کور ته، څه خوشحاله فاطمې ته بیا قصه وکړه او دینار بیا پاتې شو. هغې ورته اذهب الى فلان الجزار، هغه پلاني قصابي پسې لاړ شه. نو د هغه نه غوښه راوړه د یو درهم، او ده سره خو دینار دی، درهم باندې غوښه راوړه. چې دی کله ورغی، هغه ورته وایي چې دا خو په درهم دی، د سره دینار دی. نو دا دینار یې ورسره ګاڼه کو، تر څو چې زه تاله درهم راوړم غوښه راکړه. سلګه ډېره غوښه یې راواغسته، راغی فعجنت ونصبت وخبزت، اوړه یې واغېږل، ډوډۍ یې پخې کړې، غوښه یې ورسره پخه کړه. دا د هغوی لوی خوراک و. داسې خوراک ته زمونږ اکثر ډډې هم نه لګي، دا هم شیشې پخ کړی و، دا هم لرې کړه. وایي چې کله دې د هر څه پاخه بچو ته یې ښودو او خاوند ته، نو یو کس یې ولېږو په رسول سلم پسې وي، که ته هغه ته ووایي چې هغه هم راشي. رسول سلم راغی، ورته یې ویې اول تا نه مونږ تپوس کوو که دا کار زمونږ صحیح یو مونږ به یې هم وخورو، تاسو به یې وخورئ، او که نه یې به پرېږدو، خو مونږ دا کار کړی دی، لوږه وه، قصه وه. نو هغه ورته څه قصه وي؟ قصه داسې وایي کلو بسم الله، بسم الله ووایه، خوراک کوئ او ویې وخورو. عجیبه دا کار وشو چې کله دوی دا خوراک کوو، د الله د امتحانونه، الله اکبر. وی فبینما هم مکانهم، دوی دغه ځای کې لګیا او خوراکونه یې کول ښه، او دا د هغوی اوچت خوراک. اذ غلام ینشد الله والاسلام والدینار، یو هلک په کوڅه کې ګرځي او خلکو ته الله را یادوي او دین را یادوي، وایي چې زما نه دینار ورک شوی دی. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هغه د اواز واورېد، راویې ووت، فسأله، تپوس یې ترې وکړو. هغه وایي سقط مني في السوق، بازار کې ما نه ولیدلی، او علي رضی الله عنه هم بازار ته تللی.
رسول وسلم خدا قصه اورېدلې وه پوه شو وی یا علي اذهب الى الجزار باغ قصابي پسې بیا لاړ شي فقل له ورته ووایه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار رسول الله وسلم را لېږلی ما و هغه تا ته دا وایي چې دا دینار زما دا راکړه ودرهمك علي او ستا دا درهم رسول وسلم وایي چې په ما قرض پاتې شو فارسل به نو هغه قصابي چې دی هغه دینار واپس راولې درهم قرضه پر رسول وسلم باندې راوړېده فدفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم الیه بیا څه وخت بعد رسول الله وسلم هغه پیسې هغه قصابي له ورکړې مقصد د خبرې دا و چې دا هغه انسان دی چې د رسول وسلم سره ډېرې سختۍ تېرې کړې دي ډېرې سختۍ چېرته دې شکایت نه دی کړی چېرته د لوري شکایت نه دی کړی چې زه د غریب سړي ته واده کړي او چېرته رسول وسلم شکایت نه دی کړی چې ته زما د لور خیال نه ساتې او دا څنګه د دې نه بله فایده دا راووته چې حتی الوسه کوشش کوو چې مرسته وکړي دې ځای کې دا ټیم د دې نه دی چې سړی رالېږي چې تاسو دومره پیسې هم نشته ته وړوله خوراک راوړې او دا زموږ لور دې تباه کړه نشته څه وکړي نو که ته پکې څه لاس اخلاص کولی شي او دا زما تاسو ته نصیحت دی د چا کلونه واده دي یا د چا خویندې واده دي او مالي حالات یې ښه نه وي نو دا احسان کول دي د الله د بندګانو سره او بیا تا ته نږدې خلک دي وخت په وخت دوی له خرچه لېږل کور ته ته لېږي لکه خیر دی که یو څو سوه یو څو زره د پاکستان څومره به ترې جوړېږي هغه ته ویلېږي دا زموږ د خور شو دا زموږ د لور شو مالي حالات یې ښه نه وي دا هم یو طریقه ده او دا فایده موږ ته د دې ځای نه راووته یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی وی علي رضا پخپله وی په ما باندې یو وخت راغلی و د رسول وسلم سره لقد رأیتني مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وم او په موږ پورې داسې وخت راغلی و اني لاربط الحجر على بطني من الجوع نو ما به دې خېټې ته کاڼی تړلی و د لوږې د لاسه او نن وی الله په موږ باندې دنیا داسې پراخه کړه خو دې انسان ځان سره هېڅ هم نه و ساتلي سره دي چې الله دنیا پراخه کړې وه اوس تاسو به تعجب وکئ دا څلورم خلیفه دی که خلیفه باچا ته ویل کېږي باچا د چا د ټولو مسلمانانو سیرت کې راځي چې کله دی مړ شو او خوارجو شهید کو نو بیا چې د ده کوم شاته چې مال پرېښودی دی هغه وکتی شو چې څومره مال دی څومره میراث دی 600 درهمه صرف دنه دنیا کې پاتې شوي دي خلیفه مسلمانانو باچا چې شو دی چې د الله دنیا پراخه کړه هغه د ټولو لګولې ده د الله په لار کې په بچو په ښځه په ځان په ملګرو په جهادونو کې نو دا علي رضی الله عنه چې د رسول وسلم سره دا سختې هغه برداشت کړي دي